که نر وي او که ښځه وي چې زنا یې کړې وي نو حد چې پې جاري کوې 100 دوري دي. خو دا دوري به داسې ورکوې چې که نر وي کمیس به ترې باسې تنا پرتوک به یې وي پرتوک به نه ترې باسې. او که ښځه وه ښځې نه به کمیس هم نه باسې ځکه د ښځې په حق کې ستر ده او لا ستر بلکې فرض ده هغې باندې چې حد جاري کوې کالي به نه تر نه باسې. یو او بل دا ده چې په درو باندې وهې دا وهلو کې به مقصد اهلاک نه وي مقصود به په وهلو کې تربیت وي. نو داسې به نه وهې چې مړ یې کې وهل به صرف د چا په خاطر وي چې دی تربیت سی زجر سی له دې ګناه نه په کراره باندې به یې وهې او په یوه عضوه به یې نه وهې په بدن کې به په بیلو بیلو جیونه وهې په هغو جیونو به هم نه وهې چې هغه په وهلو ډېر معیوب کېږي په مذاکیرو به یې نه وهې په سر به یې نه وهې. او بل دا ده چې دا حد دې پې جاري کو نو حد جاري کولو کې دا ده سړی به دروې ښځه به ناستې چې حد پې جاري کوې او که سړي زور وهه بیا به یې نفر څملوي به بیا به یې وهي داسې به ورباندې کوې او ښځه به طالبانو ناست وي. طالبانو دی آیات کې خو الزانیت و الزانی فجلدو مطلق امر راغلی که هغه زانی و زانی محسن وي واده لري او که غیر محسن وي د ټولو دپاره طالبانو ورونو دلته امر راغلی د ټولو دپاره په درو باندې وهل دي. نو خبره دلته داسې د طالبانو ورونو رجم څنګه ده رجم له همدغه آیات کې خو د محسن دپاره هم څوک ده 100 جلدتین ده 100 دوري وهل دي. خو دا رجم چې راغلی دا په حدیث باندې راغلی او حدیث باندې او هغه حدیث تقریبا حد تواتر ته رسېدلی ده او اجماع د صحابه هم راغلی ورسره دا رجم چې سړی واده ولري او مسلمان وي زنا وکړي دی به رجم کوي د هغې حکم په شرع کې سنګسارول دي. نو دا په قرآن نه په حدیث باندې ثابته ده. و یوه خبر در سره واورئ طالبانو ورونو د رجم او د حد په مابین کې به جمع کوې که به یې نه کوې نه یو سړی ده زنا یې کړې ده نو واده لري نو هغه باندې به تنا رجم کوي حد نه چې ورې 100 دوري ووهه بیا پس له هغه نه سنګسار کم داسې ښځه بیا نسته ده یا جمع نسته طالبانو ورونو تنا به دا یو کار کوي ورباندې. ولا تأخذکم بهما رأفتون نبنیسی تاسی په دوی دواړو باندې مهربانی او شفاعت به هم نه کوئ. طالبانو نه تنا په حد زنا کې په ټولو حدودو کې شفاعت نسته شفاعت به نه کوئ. که چېرته یو سړي مثلا زنا کړې وله دا مسئله که قضا ته لاړله قاضي او حاکم پې خبر سو پس له دې نه طالبانو شفاعت نسته ده. اما لا که قاضي ته خبر رسېدلې نه وه یو چا څوک په زنا باندې گیر کړل نو مخکې له دې نه چې حاکم ته تللې نه ده یو سړی ورغی ورته ویلې چې خیر د پرده پې واچوه مه یې چاته افشا کوه نو بیا طالبانو ورونو دلته بیا څوک صحیح ده دا څه ورته وایي دې شفاعت طالبانو صحیح ده شفاعت یې کولی سي طالبانو ورونو. او که یو وارې حاکم ته خبر لاړله پس له دې نه چې حاکم ته خبر لاړ سي بې شفاعت نسي کولی ناروا ده دا شفاعت نه تنها د زنا په حد کې بلکې په ټولو حدودو کې. الزانی لا ینکح الا زانیتن زانی سړی نه نکاح کوي مگر زانیه کزه او مشرکان والزانیة لا ینکحها الا زان زانیه کزه به نه په نکاح کوي مگر زانی سړی او مشرک. وحرم ذلك على المؤمنین حرام ده دا په مؤمنانو چې مؤمن سړی د زانیې ښځې سره واده وکړي مؤمنه ښځه پاکه له زاني سړي سره نکاح وکړي. طالبانو ورونو دې آیات کې یو څو خبرې دي تاسې ورته غوږ سئ. یوه خبر دا ده یو سړی و طالبانو ورونو مرتد نومېده صحابي و د عادت دا و رسول الله سلام به مکې مکرمې ته پټ رالیږه چې کله رسول الله مدینې ته لاړل دلته بعضې بندیان صحابه ول کورونو کې بندیان ول خپلو پلرونو په زولنو کې تړلي ول ایمانونه یې راوړي ول
بیا به دا مرصد را لیږه دا بندیان به د شپې پټ انتقالول هغه مسلمانانو ته به لارې برابرولې او مدینې منورې ته به یې بول نو دا مرصد یې راولیږه یو ورځ د شپې ولاړ ده چې ګوري د دیوال دا دلته د سپوږمۍ سوری ده دې سوري ته ولاړ ده چې یو دم یوه ښځه سره مخ سوله مشهوره زانیه ښځه وه عناق نومېدله هغې چې دی ولیده د تېلې مرصد د ورتېلې و مرصد یم وایي مرحبا اهلا خیر راغللې نو دی طالبانو د دوی دواړو په جاهلیت کې انډیوالي وله د دې مرصد او د دې عناق په دې کور ته طالبانو ځان سره بوت د هغې کور ته بوت مرصد هلته چې بوت شپه یې ورکړه نو دې غوښتنه تېر نه وکړه د عناق وایي راځه انیله را سره وکزنا نو ده ورتېلې نه ما اوس اسلام راوړی ده اسلام دا شیان ناروا کړي زه نه کومه هغې چیغه کړه چې خلکو مرصد راغلی بندیان مو تښتوي چې دی ترې وتښتېد طالبانو ورونو دلته خیمې ولې دی له خیمو نه وتښتېده چې وتښتېد نو خپل لږ څه پټ سو ستیا بندي ته ځان ور ورسول هغه د شپې د ځان سره ویوړ رسول صلی الله علیه وسلم یا دا شپه یا بله شپه ځان سره ویوړ مدینې منورې ته چې لاړ رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وي څه دې وکړل احرام یې اوس نبي علیه السلام ته ویلې وي زه عناق نکاح کم په ده عاشقه وه وي زه عناق نکاح کم رسول الله ورته ویلې وي څنګه ښځه د وي زانیه د وي نه دا آیات الله عز وجل را نازل په طالبانو ورونو چې الزاني لا ينكح الا زانیه او مشرکه والزانیة لا ينكح الا زان او مشرک یو دلته دوه خبرې نورې دي طالبانو ورونو اوس یو سړی ده یوه ښځه زانیه ده یو سړی د پاک د طالبانو ورونو دا پاک سړی له زانیې ښځې سره زنا کوي دا شرع کې څنګه ده نو بعضې علما وایي چې دا آیات طالبانو علی الغالب راغلی یعنی پاک سړی وایي زانی سړی زانی ښځه په نکاح کوي علی الغالب زانی ښځه زانی سړی په نکاح کوي علی الغالب یعنی دا علی الغالب عادت دسې ده دا معنا نه چې ناروا ده نو د بعض علماو رایه دا ده هغوی وایي چې دلته کراهیت تنزیهي ده بیا زانی سړی کولی شي چې مؤمنه ښځه په نکاح کي یا یعنی غیر له زانیې نه په نکاح کي دلته دا کراهیت تنزیهي ده طالبانو ورونو دا یوه رایه بعضې علما وایي چې دلته دا کراهیت تحریمي ده ځکه الله عز وجل دلته داسې خبره وکړله وحرم ذلك على المؤمنین یوه خبره دا د طالبانو ورونو یو سړی زانی د طالبانو ښې ښځې پاکې سره نکاح کوی سي یوه ښځه زانیه د طالبانو ښه سړی هغه په نکاح کولی سي نو دلته څو خبرې دي طالبانو ورونو دا زده کوي طالبانو ورونو دا ښه باب ده یوه فاحشه ښځه ده یو مسلمان سړی هغه فاحشه ښځه کوي څنګه د طالبانو ورونو یا کراهیت تنزیهي ده علی الغالب دغسې ده چې نه کوي یعنې که ته وکړې پروا نه کوي یا علی التحریم ده یا د آیات طالبانو محمول ده هغه مشهورات علی الزنا داسې ښځې وې طالبانو چې مدینه لا مکمل دارالاسلام نه و ګرځېدلی هلته به طالبانو ورونو د دوی په کورونو بیرغونه لګېدلي ول د زانیانو ښځو بیرغونه به لګېدلي ول هلته به بیا هغه کې د ورته وایي زنا به یې ورسره نو هغې ته به خلک ورتلل په پیسو باندې به یې زناوې کولې نو الله عز وجل چې دلته د آیات را نازل کړی د الزاني لا ینکح الا هغه مخصوصات یې ښیي ټولو ښځو په حق کې دا نه ده طالبانو ورونو امام شافعي رحمه الله وی دا آیات منسوخ ده یعنی ښه سړی له زاني ښځې سره نکاح کوی سي وانکحوا الایاما دا آیات طالبانو ناسخ ده دا آیات منسوخ ده امام شافعي وی دا آیات منسوخ ده یعنی ښه سړی له زاني ښځې سره یو خو اولویت ته ډېره خبر ده په دین کې حرمت مرمت شافعي صاحب وایي نسته ده ښه سړی له زاني ښځې سره نکاح کولی سي ښه ښځه له زاني سړي سره نکاح کولی سي دا یې بل یوه رایه طالبانو دلته روح المانی دا نقل کړې ده چې هغې زانیې ښځې سره چې توبه یې نه وي ویستلې نکاح ورسره حرامه ده خو که توبه یې ویستله بیا نکاح څنګه کولی سي ورسره دې نکاح ورسره کولی سي چې توبه وباسي یا طالبانو داسې وو چې په اول د اسلام کې دا عیب وو یا اوس هم عیب ده ناروا ده نه د عیب د وجې نه یعنې که چېرته یو چا اصیله ښځه په نکاح کړې وه اصیله ښځه پاکه ښځه وه خو
یو سړی و په دې نیت یې کړی و چې پاکه دغه زانیه وختله، نو دا زنا عیب د طالبانو فسخه د نکاح کولی شي. یا ښځې نکاح وکړله، داسې سړی چې هغه به پاک وي، سړی طالبانو زاني وخته، بیا طالبانو ښځه دا حق لري چې څوک وکړي د نکاح فسخه کړي طالبانو. یا دا مطلب اکثر علما وی طالبانو ورونو چې دا حالت تحریم نه د طالبانو ورونو. والذین یرمون المحصنات، والذین غکسان یرمون المحصنات چې دوی تهمتی کوي پاکې ښځې، ثم لم یأتوا باربعة شهداء یرانه ولی څلور شاهدان، فجلدوهم 80 جلده. اوس طالبانو ما تاسو ته ویلې د دې صورت محور په چا باندې ده؟ په تربیت باندې ده. زنا که ټولنه کې رواسي طالبانو ورونو، نو بیا ټولنه وده نه کوي طالبانو. کومه ټولنه کې چې زنا رواسي هلته ښځې طالبانو اولادونه نه غواړي، نو هغه ټولنه کې اول لوی خطر د ټولنې دا ده چې هلته په ټولنه کې نسل له منځه ځي، نسلونه سره ګډوډ کېږي، ډېر مشکلات راځي په ټولنه کې. یوه مسله شوله. بل دا زنا چې ده دا حیواني صفت ته طالبانو، انسان الله عز وجل چې پیدا کړی ده له حیوان نه ډېر برتري لري، نو انسان باید داسې تربیت شي، هغه شی زده کړي چې هغه د انساني تربیت تقاضا ده، له حیواني تربیت نه باید راوځي. که نکاح کوې مخصوصو چا سره یې کولی شي، حیوان غوندې مه کېږه چې هر چا سره. دا طالبانو ورونو نو همغه مقصد شو که نه چې تربیت د دې صورت مقصد تربیت د ټولنې ده. والذین یرمون المحصنات. اوس د دې طالبانو مطلب داسې ده، د دې آیات مطلب داسې د طالبانو ورونو، یو سړی راجګ سو، یوه پاکه ښځه متهمه بالزنا کړله، یوه پاکه ښځې باندې تهمت یې چا ولګو؟ د زنا تهمت یې پې باندې ولګو. نو اوس به له دغه سړي نه ته غوښتنه کوې چې څوک راوله؟ شاهدان راوله. که شاهدان یې را نه وستل طالبانو، چا چې څوک متهم بالزنا ګرځولی، هغه به 80 دورې ورکوي چې دې ته حد قذف وایي. والذین یرمون المحصنات، هغه سړي چې تهمتي کې پاکې ښځې په زنا باندې، ثم لم یأتوا باربعة شهداء بیا را نه ولي 4 شاهدان، فجلدوهم ووهئ دوی په 80 درو، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، مقبلوئ دوی لره شهادت همیشه. واولئک هم الفاسقون، دا کسان چې دي فاسقان دي. نو طالبانو ورونو که یو سړی راجګ سو، یوه ښځې په زنا په لیواتت متهمه کړله طالبانو، نو په لیواتت کې حد قذف نشته طالبانو، هلته به تعذیر وي، حد قذف نشته. دا تنا په چا کې راغلی ده؟ په زنا کې راغلی. یو او بل دا د طالبانو ورونو اسلام او حریت په وخت د زنا کې شرط ده. که یو چا یوې ښځې ته وویلې په هغه زمانه کې چې ته مینځه وې او کافره وې، په هغه زمانه کې تا زنا کړې ده، دلته هم حد قذف نشته ده، ځکه هغه زمانه کې تا دا کار کړی چې هلته د حد قذف دپاره چې ته څوک متهمه کوې هغه به مسلمان او حر وي. نو د دې زنا په وخت کې چې تا ودې ویلې چې تا دا زنا کړې، خو دا دې منسوبه کړه هغه د کفر او د غلامیت مرتبې ته بیا هم څوک نشته ده، حد نشته ده، په صوبي باندې حد نشته. که چېرته یو هلک راجګ سو، یوه ښځه متهمه بزنا کړه یا لیوني کړله، په دوی باندې هم نشته ده. او بل دا اتهام بالزنا به بالکلام الصریح وي، په صراحي الفاظو به وي، په تعریض باندې نه راځي طالبانو ورونو. شکر ده ما خو زنا نه ده کړې، نو دا خو تعریض ده، یعنې تا خو کړې. تعریض کې طالبانو څوک نشته ده، حد قذف نشته ده طالبانو ورونو. او بل شرط دا ده چې ته له دې حد قذف نه چې خلاصېږي 4 شاهدان به راولې. که چېرته طالبانو چا 4 شاهدان راوستل عادلان چې دې ښځې زنا وکړله، ما ولیدل، مدعي دعوا شاهدانو شاهدي ویلې، نو طالبانو دی له حد قذف نه خلاصو، په ښځه رجم ده یا حد ده ورباندې که نه. خو که چېرته یو سړي یوه ښځه متهمه بزنا کړه، 4 شاهدان یې راوستل، خو فاسقان چې فاسقان شاهدان یې راوستل، له ده نه څوک دفع سو، قذف له ده نه طالبانو قذف دفع سو، خو په ښځه باندې څوک نه ده ثابت، رجم یا حد نه ده پې باندې څه، ځکه هغې کې 4 شاهدان څوک شرط دي؟ عادلان.
او دا به طالبانو د شاهدی په یو مجلس کې وایي او استئجال به ورکول کیږي که به نه ورکول کیږي. دا هغه مسلې دي چې بیا دا ټولې طالبانو قاضیان بیا چې قاضیان سوی بیا زده کوي. دا موږ اوس څه کوو طالبانو فقه کې به موږ هغه مسلې زده کوو طالبانو چې موږ ډېرو سره مخ کیږو. اوس هدایت سره طالبانو موږ راتلونکي کال کې مثلا چې وړه دوره شروع وړه دوره کې طالبانو د غلامانو مسلې راځي نو موږ څه کوو طالبانو موږ بیخي وایو نه غلا ځکه ما تاسې ته ویلي وو طالبانو زه په دې پوه سوی یم موږ کم شی باید ووایو چې ټولنه نن سره مخ غلامانو مسلې طالبانو که زه زده کړم ګټې چیرې چې د خپله خزانه پې ډکوم هېڅ ګټه نه بیا که ورځ راغله چې د غلامانو مسلې بیرته دنیا کې شروع سولې موږ به نن هغه مسلې زده کوو چې ټولنه ورسره مخ غلامانو ملامانو مسلې موږ بیخي وایو نه طالبانو. او بل دا دغه حد قذف باندې چې سړی وهې دا غوښتنه به څوک کوي طالبانو ښځه که ښځې وویلې چې دا سړی په حد قذف باندې کوي بیا به یې وهې ځکه دا حد قذف چې دا بنده د بنده حق د طالبانو چې د بنده حق څوک بنده یې غوښتنه وکړه دی به په حد کېږي که غوښتنه یې ونه کړه طالبانو بیا څوک نشته ده بې حد قذف نشته ده. او بل دا که یو څوک چا متهم بالزنا که او دا مخامخ یې نه که طالبانو په یو مجلس کې ویلي چې پلانکی ښځه زانیه ده دلته ډېر انسانان ناست ول دا شهیدان شول پې باندې طالبانو ورونو چې ده ویلې چې هغه زانې دلته هم طالبانو حد قذف راتلی سي یعنې دا د ضرور نه ده چې مخامخ ښځې ته وایي چې ته زانیه یې که داسې دې ورته ونه ویلې یعنې غایبه والا تا وویلې چې زانیه ده بیا هم طالبانو په تا باندې څوک شته خپله ټولنه اصلاح کېږي که نه. او بل دا د طالبانو ورونو که ژوندی سړی متهم بالزنا کې ښځه متهمه بالزنا کې هم حد قذف شته او مړه ښځه یوه ښځه د طالبانو ورونو یو سړي ته چا ویلي تا مور زانیه ده نو هغه سړي یا شهیدان راولي که شهیدان را نه ولي اوس به دی څوک کوي خو مور یې کړې مور مړه ده دغه سړي په طالبانو چې متهمه یې بالزنا کړه څوک به کوي. تاسې اوس فکر وکئ طالبانو ورونو زموږ په ټولنه کې دا کنځا څومره ډېره دی تا مور وایم به یې نه د انسانانو میندې مړې وي طالبانو دوی داسې خبرې کوي تا مور نو طالبانو ورونو اوس ټولنه وګوره دا حد قذف د طالبانو ورونو اسلامي حکومت کې دوی څو دورې وهلی سي اتیا دورې وهلی سي ګورې کنځاو سره ډېر فکر کوئ طالبانو موبایلو کې چې خبرې در نه ثبت نه کي که ورې په چپه درته واوښته هغه سړی ما مور مړه ده ته ما مور ته داسې کنځا کړې ده متهمه دې بالزنا ګرځولې سي به په درو باندې وهلی ډېر احتیاط کوئ طالبانو ورونو ډېر صورت مقصد شی سو موږ مخکې ویلې علامه سید قطب وایي تربیت د ټولنه به طالبانو د تې هغه له بېهوده الفاظو نه اوس یو چا مور مړی ته داسې کنځا ورته وکړي طالبانو څومره لوی درد ده که نه هغه د مور یوه عفیفه مجاهده ښه ښځه وي او ته داسې خبرې ورته وکړې دا طالبانو مجبور ده چې بیا په تا باندې حد دا ټولنه کې دردونه مه پیدا کوئ دا ټولنه طالبانو ورونو اصلاح کوي. حد به څنګه پې باندې جاري کوې حد به داسې پې جاري کوې هغه د حد خو درته یم هغه مخکې غوندې خبره مو وکړله الا الذین تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي من بعد ذلک واصلحوا فإن الله غفور رحیم. طالبانو ورونو دا یو جنجالي مسله ده د موږ او د امام شافعي سے محدود فی القذف چې یو څوک په درو باندې ووهل سي په حد قذف کې دغه د حد دوه جزه دي د احنافو په مذهب په درو یې وهل او دا هم د حد برخه ده ټول عمر به دي د څوک نه قبلې شهیدي به هم نه قبلې. شافعیان مالکیان حنبلیان دوی وایي طالبانو ورونو نه حد قذف باندې چې څوک ووهي همغه حد ده توبه یې چې وویستله طالبانو شهادت یې څنګه کېږي دغه آیات نه علما استدلال کوي ګوره هلته خو هغه آیات داسې وو والذین یرمون ثم لم يتوب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون دي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون دي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ده إلا الذين ده استثناء لچانه ده شافعیان وی طالبانو ورونو دا احناف وی شافعیانو دا جمهور علماوی دا استثناء لټول کلام ده اما خکنای چې څومره کلام ذکر شوی ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون استثناء مې قبل وی شهادت الا الذين كتبوا وسله به قبول کوي شافعیان دسی وی شهادت ما قبل وی هو كتبوا وسله به څوک شهادت احناف څوی طالبان ورونو احناف وی دا الا الذين تابوا
دا استثناء طالبانو صرف لاخرینی جملې نه ده اولئک هم الفاسقون چې په حد کړل سول نو دوی فاسقون دي الا الذين تابوا پس له حد نه که توبه ویستله بیا فاسقان نه دي خو توبه قبلولې نه توبه به وسم نه قبلوي دا یو ډیر علمي بحث ته طالبانو ورونو علامه شهاب الدین علوسی رحمه الله دلته لنحوین علماو نم نقل کړی دي نحوی علما وی کله چې یو څو جملې ذکر سي ورسته استثناء راسي د استثناء له ټول نه د اخرینی جملې الاخرینی د احناف مذهب شو او بل دا د طالبانو ورونو علامه ابن الحمام علامه شهاب الدین علوسی دلته وبل خبرم کړی دا وی کله چې یو څو جملې ذکر سولې په اخر د دې جملو کې استثناء راغله که دلته قرینه نه موجوده که قرینه نه موجوده نو استثناء الاخرینی نه ده که قرینه موجوده و طالبانو د چې استثناء له ټولو نه به د قرینې د وجه نه به د ټولو دلته قرینه موجوده نه ده نو طالبانو د موږ د احناف مذهب داسو یو سړی محدود فی القذف سو دغه به څوک نه قبلې ای دی به نه قبلې